د خپل کور دپاره اخلي. په دې ورځو کې زما یو اهم نصیحت هغه تاجرانو ته دی او کاروباریانو ته دی، هغه دا دی چې د الله بندګانو مسلمان خو په داسې موقع پسې ګرځي، مسلمان په داسې موقع پسې ګرځي چې زه به په څه طریقه باندې د مسلمانانو له د انسانانو له فایده ورکوم، زه به په څه طریقه دوی ته خیر رسوم. یو مسلمان په دې پسې ګرځي او ته سامان ګرانې او ته دوایانې ګرانې او ته د استعمال شي نه ګرانې، د الله نه یېرېږې؟ دا حالات نن په هغه دي سبا به پته او دا حالت په ټولو باندې دی نن چې کوم راغلي دي. وتلک الایام نداولها بین الناس، الله وایي دا ورځې دي دا زه بدلوم را بدلومه. که ستا طاقت دی ستا دوکان دی پکار دا دی چې ته ریټ کم کړي د یو شي په دې ورځو کې، په دې ورځو کې ریټ کم کړي، خصوصا د غریبانانو سره مرسته وکړي، هغوی له هسې یو سامان پکې ورکړي، هسې هغوی له د خوراک راشن ورکړي. پکار خو دی چې ما ورته دا وکړو، زما ورسته دا کردار دی. آیا اسلامي معاشره داسې بیا پښتنه معاشره داسې د پښتو معاشره هغه داسې چې ته د یو سړي د مجبورتیا نه، د یو سړي د غربت نه، د یو سړي د کمزورتیا نه غلطه فایده اخلي؟ یو سړی غریب دی، یو سړی کمزور دی، یو سړی حاجتمند دی، ضرورتمند دی، ته به ورسره ښه منډه وایې. د بعضو ریټونه ښه ډېر کړي وي، دا د تجارت ورځي، د الله نه ویرېږئ، ویرېږئ د الله نه. ګوره ان بطش ربک لشدید، د الله رانیوه ګوره ډېر سخي، ګورئ د الله رانیوه هغه ډېر سخي. ګورئ مه کوئ د الله د مخلوق سره ظلم، مه کوئ د الله د مخلوق سره دوکې دړاکې، ویرېږئ د الله نه. هغه لوی الله ته موږ ټول مخامخ کیږو. دغه شان زما نصیحت دی دې ټیم کې